درنو لیدونکو ستړي مشئ، تمه ده چې روغ به اوسېږئ. د افغان هنداره یوټیوب چینل دی او راغلي یو د خوږیاڼو اړوند کږې ولسوالۍ ته. کږې ولسوالۍ کې نو بیا تاسو به ډېری ځل لیدلي به مو سي، اورېدلي به مو سي او که نه مې اورېدلي اوس به یې وګورئ وا به مرئ چې دلته هره جمعه د موټرو یو میله لګېږي چې هر سړی راځي یو موټر راولي، دلته یې خرڅوي، یا نور داسې کسان راځي چې هغه موټر نه لري بیا راځي دلته موټر یې اخلي. نو دا داسې میله وي چې هره جمعه لګېږي، د سهار نه تر هر ټیمه پورې چې وي غرمې ماسپښینه پورې میله لګېږي. خلک راځي مختلف قسمه موټرې راولي او دلته یې خرڅوي. دا چې په څه حساب خرڅېږي، کوم موټرې دلته خلک راولي او کومو ځایونو یې راولي، دغه ټول په دغه خپرونه کې راسره کتلی او اورېدلی شئ. په تمه اوسئ. السلام علیکم استاد، ستړی مه شئ. د دې شنه او جوړې په خیر نه خو راته داسې معلوم شو چې قندهار هلمند د دې ځای د کندهار څنګه حال دی؟ ښه یې صحت ښه دی؟ والله خیر دی، کراري ده. داسې اورېدلي موږ دلته وایي د موټرو بیله لګېږي او همدغه موټر چې معلومېږي دا ټول د کږې ولسوالۍ د میلې موټران دي چې خرڅېږي د جمعې په ورځ باندې میله وي. نن د جمعه ورځ ده، د خیر سره دا موټران راغلي دي، میله لګېدلې ده. غرمې تر 12 بجې پورې میله لګېږي. عموما دا میله هم د دې سړک په غاړه دا موټرې ولاړې دي، صحیح ځای نه لري؟ والا دلته خو داسې بل ځای به زه ومني ما هم نن اوله ده چې راغلی یم، خو چا راته ویلي چې همدا ځای میلو د ګاډي ځای دی او دغه بارګینونه چې دا بارګینو مخه ده، دغه بارګینونه چې دا د بارګینو مخته نو دا د موټرانو ځای دی، همدلته خلک سړک په غاړه راځي. تا یادونه وکړه چې اولنی ځل دی چې راغلی دې میلې ته موټر خرڅې که اخلې؟ والا ما یو موټر راوستلی دی، دا خرڅومه چې دا بل رانیسم چې دا خرڅ نو نن دا موټر راوستلی دی، هغه تر اوسه پورې خو شی نشته. پوښتنه د سهار یې وکړله چې مارچه باندې نو هغه سودا هم نه وسوله، اوسه ولاړې نو ګورو به چې د خلکو څه کوي. دا چې موټر راولې داسې سړک په غاړه باندې ودرېدې سره د موټر ارزښت له منځه نه ځي؟ مطلب اوس که یو ګاډ راشي یو بارګین کې موټر اخلي یا یو کور کې ولاړ وي باید ارزښت یې زیات وي. نو داسې دي د میلې موټران دي، نو د میلې موټرانو کې خامخا واجب دی څه ارزښت د لاس ورکوي، د بارګین لا خو نو خامخا د بارګین په خاطر باندې څوک پاک و کیسه او معامله سره جوړ یا دغه د سړک د غاړې موټران چې دغه نو اکثره زاړه موټران دي، نوي موټران چندان دي نشته پکښې کې، اکثره ته چې را ګورې ګر اکثره زاړه موټران دي. په دې وکړي چې ستا موټر په ښه ریټ کې خرڅ شي او بل موټر ښه ریټ کې والی. ډېره مننه. خیر قاري صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم. کراري صاحب خیر یې راغلی. تا هم دې میلې ته موټر خاص لپاره راوستی که اخلې؟ والله مونږ خو د خرڅ لپاره راوستی دی چې خرڅ وکړو. د کور موټر دی که تجارت دی؟ دا زما د چلونې موټر دی، زه دغه خوږیاڼو نه جلال آباد ته لین پېښوي او اوس یې غواړو چې خرڅ وکړو. تر اوسه پورې چې دغه میله دلته شروع شوې، مثال خبرې څو کلونه بیا کېږي چې دا میله د مخ ته ځي؟ یاره دا میله خو تقریبا داسې وایي چې دا یو 4 کاله خواوشا کېږي چې جریان لري دلته او بازار ته د موټرو تجارت هم کېږي، تجاران هم راځي، لرې ساحونه خلک هم راځي، هغوی هم اخیستل او خرڅول کوي په دې ځای کې. تا به تر اوسه پورې په دې دونه کلونو کې دلته څو موټرې خرڅې کړي یاست؟ یاره ما به په دې دومره کلو کې دلته یو 10-15 موټر خرڅ کړي واخیست. ښه ډېر. نن دې چې موټر راوستی چې باید خرڅ کړي؟ نن مې دغه یو اکو موټر راوستی دی باید چې خرڅ کړي. د دې ځای عموما بازارونه څنګه وي؟ قیمته وي، ارزانه وي موټرې دغه ځای کې؟ عموما دلته بازار ښه وي، ګزاره خال دی، فرض مثال د نورو په پرتله باندې دلته بازار ښه دی انشاءالله او دلته خرڅ او فروش هم ښه کېږي. دلته بارګینونه دي، دوی سره هم سیستم د میله همدې په خاطر باندې ګرمه ده. تاسو یادونه وکړه چې دلته بارګینونه دي، بارګینونه والا بیا شکایت نه کوي ځکه هغې خو موټر د خرڅ لپاره راوستی اوسېږي، نو که دلته په میله کې خرڅېږي بیا هغه شکایت نه کوي؟ نه، دلته داسې حیثیت دی، دوی ته ګاهک راځي او دلته ګرځي. فرض مثال که په میله کې موټر خوښ شوم ځي بارګین کې خط لیکي او په بارګین کې خرڅ او فروش کوي، همداسې سړک په سر یې نه کوي، یعنې دوی ته بیا هم ګټه ده او که نن بارګین کې خرڅ شو واخیستلو هغه هم هغه دی. دلته خو د یو کس د بارګین ټول موټر د یو کس نه وي، فرض مثال هر چا یو موټر دوه موټره دراوړي په دې خاطر باندې او بارګین خپل لیک او لوست لپاره هغه خپلو د بارګین لپاره مطلب سټامپ چې دی بارګین کې لیکل کېږي. ډېره زیاته مننه، خدای وکړي موټر دې ښه ریټ الله دې عزت. ستړی مه شئ استاد.
بخیر راغلی جوړ صحت دې ښه دی قراري ده جوړ خو تم میلې ته د موټر خرڅ او فروش لپاره راغلی بلې بلې اخلي که خرڅوي بس حال هم خرڅوم تجارت کوئ مطلب بلې بلې څونه وخت کېږي دلته د موټرو دا کاروبار کوئ یاره زموږ خو ډېر وخت کېږي زموږ تقریبا داسې ووایه چې پنځلس شپاړس کاله کېږي او د نورو ځایونو کې موټر اخلي دلته خرڅوي دلته اخلي نور ځایونو بس داسې دی چې موږ هر ځای ته ځو مثال خوست ته چې خوست نه هم راولو او کابل مخکې ارزان قیمت میله اوس هغه شوې که نه هغې نه هم راوستلو دلته هم ګرځو په دې ننګرهار مختلفو ساحو کې بس څوک راته وښي ورپسې ځو راولي مثال دغه موږ هغه د ځای د موقعیت دی دلته بس کورونه مې دې ځای کې دې ځای کې والو خرڅوو بس خپل هغه پسې ګرځو ډېره مننه دغه ځای کې د کومو موټرو خریداران زیات دي دلته چې دی بیا هر قسم اوس اکثره فیل خلک په ننګرهار کې لکه د ګروزګار هغه د ورکوټو موټرو بازار ښه دی لکه که خر شو کني بس یو ورځ یو سل 200 روپۍ ګټي ورته عموما وړي یو خو دا برقي موټر اوس راغلي دا نوی ماډل دا او که نه دغه الټوګانې الټو لکه فیل خال اوس په ننګرهار دې ساحو کې ویکسار الټو دی د سراچي دی بازار ښه دی ډېره او پریس او ایکوا او دا داسې خلک اخلي چې هغه یو شخصي هغه روزګار یې ښه هغه شخصي په ګرځي دې لپاره یوه پوښتنه تاسو خو د موټرو کاروبارانو سره ډېر وخت کاروبار کوئ که نه موږ مطلب چې څومره پوهېږو دغه موټر داسې چې ځای په ځای ولاړ وي او ته چک کې به دې نه معلومېږي که دغه موټرو کې بیا وارث راوځي د دې ورپسې دا بیا شی نه لري نه دا داسې حساب دی دغه ځای کې لکه دا اوس یو موټر څوک خرڅوي که نه هغې ورته د اسنادو ذمهواري کوي که فرق پکې ورته یا اسناد ورباندې ختلي دي یا مثال که نه هغې ذمهواري یو نوټ رهي چې وکړه هغې نه بعد په ماشینګي څوک ذمهواري نه کوي او که نور اوس پکې ذمهواري یو سړی اوس قندهار هلمند خوست نیمروز دې ځینې راځي دلته موټر خرڅوي نو بیا د هغې پیدا کول به بیا تاسو هغې داسې چې هغې ضمانت یالي ضمانت لکه اوس خوست نه څوک موټر راولي داسې موږ نه کولی شو چې هغه نه موږ موټر والی چې څوک زمین ترې وانلو شاید دا د غلا یا د بله او چې دلته موټر خرڅوي دلته به یو څوک ضمانت ورکړي ډېره زیاته مننه دا درمش الله دې السلام علیکم وعلیکم السلام جوړ خیر صاحب قراري بخیر کوم ځای د میلې ته موټر راوستی چمتلې سیمینه خمددیزي ولندیزي بیا خو دې ځای کې ښه بلد دی او د بلد چې خو وګوره چې دا سړی بس خو مجبوره دی راځه واخله دي نه زه خپل ما خرته موټر راوستل ها ټوکه مې ورسره وکړله عموما دغسې میلې د کاروبارونو لپاره یا د خلکو د روزګار لپاره څومره مثبت تمامېږي ډیر ختمه میږي دلته چې کوم دی ورو خل موټر خرڅي او خلی کنه ډیر ختمه میږي دلته او تاسو څه وایئ چې که د دې لپاره دغه بازار نور هم پراخه شي یا د یو ځای ورته انتخاب شي بیا به دومره خلک راشي دې نه ډیر خلک دي دا ښه خبر ده چې ښځې کې ځای ورته ویل کې دا خو سره غاړه د رش دی که نه ټول لار بندي او تاسو د کوم ځای نه موټر دلته د خرڅ لپاره راولئ بیا دلته چې واخلئ چېرته یې خرڅوئ موږ کندهار نه راولو دلته خرڅو کندهار ویش نه راولو دلته خرڅو او عموما دغه ورځ کې د کومو موټرو بازارونه ډېر ګرم دي دې وخت کې چې کوم د پریس شولو ایکوا شوله دغه موټر چې کوم دي ښه بازارونه دي او په دغه ځای کې خو چې زه زیاتره ګورم دغه وړې موټرې دي دغه الټو شوله یا دغه نور ویکسار دغه موټرې شوې دغه ډېر خلک راولي دا هم راولي خو دې خاص چې کوم دی خرڅون دلته نه کېږي که نه دې چې کوم دی ګاک لږ کم دی دلته ایکوا شوله پریس شولو دې ښه مارکېټ دی نن سبا دلته تاسو خو دلته کاروباریان یاست او ډېر ګاډي به م اخیستي وي خرڅ کړي به م وي د نورو ځایونو نه چې خلک ګاډي راولي دلته څه ضمانت ورکوي د ګاډي د خرڅ ضمانت دا ضمانت دی ضرور موټر چک کړي اسناد چک کړي بس دا ضمانت دی نور ضمانت نشته دی بس چې دلته چک کړو درته به سما دلته نور خلاص شو نور بیا کار خپل دی که بیا سبا د دې په اسنادو کې مشکل راوځي یا دغه وي بیا څه ضمانت د دې شته نه بیا ضمانت نشته دی بس دغه 2-3 ورځې ضمانت کړي خدي نه بل ضمانت نشته ډېره مننه خیر مننه کوم دا مشکل څه بخیر اوسه ستړي مشه بخیر بخیر دی د دې موټر نه تاویدې فکر کوم اغوستونکي او ان شاء الله اراده لرو دي خیره خبره ده تجارت خاطر باندې موټر اخلي کنه او ان شاء الله تجارت خاطر ان شاء الله څومره وخت کېږي دغه ځای کې دغه د موټرو تجارت کوئ یاره دی خو دې وکړه چې بس دلته دغه میله چې زیاته شوې میله خو وخت نه ده خو د موټرو کاروبار چې زیات شوی 15 کاله به کېږي دا چې د دومره وخت نه دلته کاروبار کوئ دلته مثال خبرې کوي یو چا سره نغدې پیسې نه اوسي یا بل موټر راوستی مارچه قرض دا هر څه ترسره کېږي مارچه کېږي قرض باندې ورکول کېږي په نغدو ورکول کېږي او بس بازار دی نو څه رقم چې دوه سره جوړ شو دا چې تاسو وویل چې موږ ډېر وخت د موټرو کاروبار کوو آیا د افغانستان نورو ځایونو کې دغسې میلې کېږي لکه د خوږیاڼو کې چې کېږي هو شته دی په بټي مور کې کېږي
او دغسې په خیوه کې کېږي او په داسې لکه د ننګرهار مربوطه په دغه څو ولسوالیو کې کېږي نو نور افغانستان کې خامخا ځای ځای میلې شته دی. هغه میلې هم دغسې سړکونو په سر وي که نه هغې دپاره یو ځای ځای وي؟ نو داسې دي چې لکه بغل له ځایونه ځینې لري خو دغه ساحه چې ده دا د خوږیاڼو ولسوالۍ خوا په کرنیزې ځمکې دي او دا د سړک غاړې نږدې شوې ده او دا په دې خاطر او دا چې تاسو د ګاډو تجارت نسته او کاروباري نسته دغه وختونو کې د ګاډو کومو ګاډو ډېر بازار دی؟ یاره زیات بازار یې د وړو ګاډو دی چې دغه برقي ګاډو زیات بازار دی چې کواد او پرس دی او د دې بازار زیات دی او دغسې دغه جاپاني موټر دا داسې اطراف دپاره لکه خلک څه ناڅه خوښوي خو نور بازار دپاره دغه برقي موټرو بازار زیات شوی دی. دا د یو کاروباري په سترګه باندې تاسو راته دا ووایئ چې په نن سبا وخت کې هغه کوم ګاډی چې بازار ورځ تر بلې راغورځېږي مطلب نرخونه یې راغورځېږي یو وخت کې مثال 10 لکه روپۍ و 8 لکه 9 لکه هغه خو ټول هم دغه خارجه لاس ګاډي دي چې هغې نرخونه کوزېږي چې پاکستان لاس خارجه لاس کې کوم راغلي و داخله لاس چې دي هغه په خپل ځای باندې پاتې شوي دي. ډېره زیاته مننه ښه سودا سلام خوشحاله السلام علیکم. ستړي مه شئ. سلام علیکم. ژوندی اوسئ. ډېره مننه. تاسو هم د خوږیاڼو میلې ته راغلي یاست؟ موږ هم د خوږیاڼو میلې ته راغلي. ګاډی هم د خرڅ لپاره راوستی؟ هو انشاءالله د خرڅ راوستی. څومره وخت کې دلته د ګاډو کاروبار کوئ؟ یاره خپله موږ اوسو ته راغلي خو بس داسې کله کله راځو یار دوست سره راسو بس ګاډی ماډی اخلو یا خرڅ کړو سره. هو ښایسته وخت کېږي 3-4 کاله. 3-4 کاله کې مطلب تاسو په ګاډو کې پوره مهارت لرئ. په داسې ګزاره حلي. په دغه میرو کې عموما د ګاډو ریټونه څنګه وي لکه دغه لاندې بارګین کې چې ګاډی اخلي دلته قیمت وي که دغه سړک په سر په میله کې چې اخلي؟ یاره فرق یې دومره نشته ده ما یوه خبره ده خو دغونه ده چې دغلته یې که واخلي یو 2 روپۍ ارزان یې خلک راځي ضرورت یې او مجبوریت نه یې خرڅوي او دومره فرق نه وي چې بیا شټام ورسره بیا هم په بارګین کې کېږي که نه. او دلته کوم ګاډي ډېر خرڅېږي؟ دلته راځي دلته قسم قسم ګاډي راځي ساري راځي الټوګانې هر ماډل ګاډي راځي ټوډیانې راځي دا ورو سره ټوډي ده ټوډي راوستې ده او چا کوم ګاډی بس چا ضرورت یې څوک یې خاصوي او څوک یې مطلب میله وي هره میله داسې یو خصوصیات داسې یو دغه لري ځانګړنه لري چې هغې کې چې دی یو شی ډېر روش لري یا ډېر پرمختګ کوي یا ډېر خلک خوښوي. دلته بیا خلک څه شی ډېر خوښوي په دغه ولسوالۍ کې یا په دغه ځای کې؟ یاره دلته دغه نوي ګاډي راغلي ده مکسار او ویټس دغه ډېرې مهارت لري. برقي ګاډي هو برقي ګاډي دا لږ کم مصرف هم دي که نه؟ ډېره مننه. خیر شاته ورو ځه. درنو لیدونکو د ننګرهار ولایت خوږیاڼو اړوند کږي ولسوالۍ د موټرو د میلې دا خپرونه مو همدلته پای ته رسېږي. په دغه خپرونه کې تاسو مختلف قسمه موټرې دغلته ولیدلې او د دغه ځای د تجارانو د خولې نه مو واورېدل چې د نورو ولایتونو سربیره په ننګرهار کې هم ځای ځای دغسې میلې ترسره کېږي. دا د کږي ولسوالۍ هغه میله وه کومه چې د عمومي سړک په سر باندې په دواړو خواو ته موټرې د جمعې په ورځ خلک راولي دغه یې څوک یې اخلي څوک یې خرڅوي. تاسو په دغه خپرونه کې دا هم واورېدل هغه موټرې چې نن سبا یې ارزښت ورځ تر بلې په کمېدو دی او کمیږي او هغه موټرې مو هم ولیدلې او د هغې په اړه مو هم واورېدل چې نن سبا یې مارکیټ ښه ګرم دی. نو په دې هیله چې دغه خپرونه مو خوښه شوي وي یو څه معلومات مو حاصل کړي اوسي تر بیا چې یوې بلې خپرونې لپاره نورو سیمو ته د ستاسو لپاره بله خپرونه آماده کوو. تر هغې ښې چارې ښه وخت. د افغان هنداره یوټیوب چینل در سره لایک سبسکرایب کړئ او کمنټ ضروري وکړئ. د خدای په امان.